او یو حدیث شریف کې راځي د حدیث قدسی مفهوم دی چې انسان په خپل رب باندې الله پاک فرمایي چې په ما باندې د څنګه ګمان ساتي زه سره اقا شانتي معامله کوم نو کوم موږ په خپل رب باندې خو ګمان ساتو الله پاک باندې دا ګمان ساتو چې ان شاء الله لازم موږ د خدای په فضل سره دا کار کولی شو نو بیا موږ له خدای پاک توفیق هم راکړي صلاحیت به هم راکړي او همت به هم راکړي او هغه کار به ان شاء الله لازم موږ کولی شو نو د نه سشن خلاصه دا شولا چې د دې کتاب چې کوم لومبه برخه ده هغه دا ده چې په خپل ځان باندې به اعتماد او باور څنګه پیدا کوو نو هغه کې مونږ یو فارموله وویله چې هغه دغه طریقه ده چې کوم کار باره کې هم تاسو په خپل ځان کې خود اعتمادي پیدا کول غواړئ هغه کار باید د شپې او د ورځې شروع کولو نه مخکې په خپل ذهن کې یا په خولې باندې بار بار وایې نو دغه سره به ستاسو ذهن او زړه باندې د هغې اثر کېږي او تاسو کې به انشاءالله العظیم د هغې صلاحیت پیدا کېږي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي